تباهي ده د کم ورکوونکو دپاره. د هغو حال داسې دی چې کله له خلکو نه څه اخلي نو پوره یې اخلي، او کله چې هغو ته په پیمانه یا تله څه ورکوي نو کم یې ورکوي. آیا دا خلک نه پوهیږي چې په یوه لویه ورځ را پاڅول کیدونکي دي؟ هغه ورځ چې کله ټول خلک د عالمیانو د پروردګار په حضور کې ودرېږي. هېڅ کله نه چې دا کافران ګمان کوي ارومرو د بدکارانو عملنامې د سجین په دفتر کې دي. او ته څه خبرې چې د سجین دفتر څه دی؟ یو کتاب دی لیکل شوی، تباهي ده په هغه ورځ د دروغ ګڼونکو لپاره چې د جزا ورځ دروغ ګڼي. او هیڅوک د جزا ورځ دروغ نه ګڼي مګر هغه څوک چې له حده تیری کوونکی بد عمله دی. هغه ته چې کله زموږ آیاتونه واورول شي نو وایي دا خو د پخوانیو وختونو ویناوې دي. هېڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي، بلکې حقیقت دا دی چې د دې خلکو زړونه د دوی د بدو عملونو زنګ وهلي دي. هېڅ کله نه چې دغه کافران فکر کوي ارومرو به په هغه ورځ دوی د خپل پروردګار له لیدو څخه بې برخې وي. بیا به دوی په دوزخ کې واچول شي. بیا به دوی ته وویل شي چې دا همغه څه دی چې تاسې دروغ ګڼلی و. هېڅ کله نه چې دغه کافران فکر کوي ارومرو د نیکانو عملنامه فعلیین یعنی د لوړ مقامه خلکو په دفتر کې ده. او ته څه خبرې چې علیین یعنی د هغو لوړ مقامه خلکو دفتر څه دی؟ یو لیکلی کتاب دی چې مقربې پرښتې د هغه ساتنه کوي. ارومرو به نیکان په زیاتو خوندونو کې وي، د عزت په هسکو تختونو ناست ننداره کوونکي به وي. د هغو په څیرو کې به ته له نعمتونو څخه په ګټې اخیستلو د خوښۍ نښې لیدای شي. په هغو به سرپټي خالص شراب څښل کیږي چې د مشکو مهر به پرې لګېدلی وي. څوک چې د نورو نه میدان ګټل غواړي د دې شي د ګټلو په مسابقه کې د هڅه وکړي. په دې شرابو کې تصنیم ګډ وي. دا یو چینی ده چې د هغې له اوبو سره مقرب خلک شراب څښي.